شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو هغه چې پوه شو د خدای په خو شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو. سلام درنو اوریدونکو، زه میرویس امینی یم چې د خپل همکارې د لفروز زیرک سره نننی پروګرام درته وړاندې کوو. څنګه کولی شو د خپلو زده کوونکو ژبني ذکاوت ته وده ورکړو؟ په دې اړه به د یوې ښوونکې مرکه واورو. ځینې زده کوونکي په فطري ډول یا د زده کړې د مناسب او معاصر چاپېریال له امله د ژبې د زده کړې ښه وړتیا لري او د ژبې په فعالیتونو کې فعاله ونډه اخلي. او همدارنګه د سټوډیو ټولګی لرو. ښه غیرته، تا څه لیکلي؟ تو خو په ژبه کې نامخوده ښه مهارت لري. ما لیکلي چې شیدې له غوا نه لاسته راځي. شیدې ډېر ګټور غذایي مواد لري. شیدې ډېرې قوي دي. هغه وګړي چې د ژبې د ښه استعداد لرونکي وي کیدای شي له هغوی نه ښه لیکوالان، شاعران، اوریدونکي جوړ شي. نو دا به ډیره ښه وي چې هر یو خپل استعداد ته وده ورکړي. ښوونکي په دې پوهیږي چې ځینې زده کوونکي په فطري ډول او یا هم د ښه آموزشي چاپیریال نه په استفادې سره د ښه ژبنیز استعداد لرونکي وي. د ښې زده کړې چاپیریال نه زموږ موخه دا وه چې هلته ځینې زده کوونکو ته د ژبې د زده کړې په فعالیتونو کې برخه ورکول کیږي چې خبرې وکړي، کیسې ووایي او داسې نور. خو ښایي ځینې زده کوونکو ته دا فرصت په لاس نه وي ورغلی چې د هغوی ژبنیز ذکاوت وده وکړي. راځئ دلته د اغلې حسینې د شاه شهید د ښوونځي له ښوونکي نه واورو چې هغه په دې هکله څه نظر لري. څرنګه چې ژبني وړتیا د ژبې له فکري او لفظي فعالیتونو سره تړلې ده، نو زده کوونکي کولی شي چې ژبه د خپلو هیجاني فعالیتونو د ښکاره کولو لپاره استعمال کړي. ځینې زده کوونکي په فطري ډول یا د زده کړې د مناسب او معاصر چاپېریال له امله د ژبې د زده کړې ښه وړتیا لري او د ژبې په داسې فعالیتونو کې فعاله ونډه اخلي. نو له داسې زده کوونکو سره موږ د ژبې تدریس پر مهال له مختلفو لارو چارو کار اخلو. مثلا دوی ته کورنۍ وظیفې ورکوو. بله دا چې داسې زده کوونکي ته موږ وخت ورکوو. په طور د مثال که دا ډول زده کوونکي شعر ویلی شي، نو شعر ویلو ته یې هڅوو چې د نورو زده کوونکو پر مخ خپل شعرونه ولولي. دا ډول زده کوونکو ته مو د هغوی له وړتیا سره سمې دندې ورکړي؟ هو کې ولې نه، موږ ډېر کوشش کوو چې هر ډول لارې چارې وکاروو چې د دې زده کوونکو د ژبني وړتیا لا نوره هم پرې ښه شي. مثلا ورته وایو چې د ځان لپاره د سبا ورځې ته یو سیمینار جوړ کړي. یوه موضوع ورته په ګوته کوو چې خپلو ټولګیوالو ته په هغه موضوع کې معلومات ورکړي. مقالې پرې لیکو، د لغاتو او اصطلاحاتو په باره کې معلومات ورکوو، متلونه او ټوکې ورته ښیو او نور کوم اصول او قواعد چې په ژبه کې وي د هغه په باره کې معلومات ورکوو. ستاسو پاند له پورتنیو لارو پرته نورې کومې لارې شته چې د هغو له امله د دا ډول زده کوونکو ژبنۍ وړتیا نور هم وده وکړي؟ هو، نورې ډېرې لارې شته. مثال د داسې کیسو ویلو ته یې هڅوو چې د عالي محتوا لرونکي وي. د وړو ادبي او نثري ټوټو ویلو ته یې هڅوو. بله دا چې کله زده کوونکي ټولګي کې په ډلو ویشو، نو د ډلې مشري دا ډول زده کوونکو ته ورکوو. له خپل ټولګي برسیره نورو ټولګیو ته بیایو چې هغوی سره خبرې وکړي، شعر وایي او داسې نور. قدرمن اوریدونکو، مرکه خو مو واورېده او په دې هم پوه شولو چې زده کوونکي د ډول ډول استعدادونو لرونکي وي او په خاصه توګه د ژبې له اړخه یو تر بله توپیر لري. کیدای شي له هغوی نه ځینې د ښه استعداد او ذکاوت لرونکي وي. بیا مهمه دا ده چې ښوونکي هغوی وپېژني، تشخیص یې کړي او د هغوی ذکاوت ته وده ورکړي. خو دلته پوښتنه پیدا کیږي چې ښوونکي څنګه کولی شي د دې ډول زده کوونکو استعدادونو ته وده ورکړي. په دې هکله کولی شو دغه مطالب یاد کړو. کله چې زده کوونکي له ښوونکي نه پوښتنه کوي، لازمه ده چې ښوونکي هغه پوښتنه با استعداد زده کوونکو ته راجع کړي چې ځواب یې ووایي. ښوونکي دې هغو زده کوونکو ته چې د لوړو ژبنیزو استعدادونو لرونکي وي یو موضوع وټاکي چې هغوی په دې هکله خبرې وکړي او همدارنګه هغوی ته د وخت ورکړل شي چې خپل نظریات او تجربې په شفاهي یا تحریري ډول نورو ته څرګندې کړي. هغوی ته ښایي داسې کیسې ووایي چې د ښې محتوا او منطقي تسلسل لرونکي وي. که دغه ډول زده کوونکي له شعر سره علاقه ولري، هغوی باید وهڅول شي. د ښوونکي لخوا دې موضوع ورته وټاکلی شي چې شعر ووایي، ویې لیکي او وروسته یې بیا ښوونکي ورته اصلاح کړي. کله چې ښوونکي خپل زده کوونکي په ډلو باندې ویشي، هغو زده کوونکو ته چې د ښه استعداد لرونکي وي د لیکونکي دنده ورکړي او همدارنګه دا ډول زده کوونکي د نورو ټولګیو ته ولېږدول شي چې خپل شعرونه او مقالې هلته ولولي. یو بل ښه او ګټور فعالیت دا دی چې
په هرو 15 ورځو کې د کانفرنسونه جوړ شي او له دا ډول زده کوونکو نه دې وغوښتل شي چې مقالې پکې ولولي یا د ویونکي او د پروګرام د سمبالونکي دنده ورته ورکړل شي. ښوونکي دې د دا ډول زده کوونکو لیکنې په دیوالونو یا تخته باندې وځړوي چې هغوی لا وهڅول شي. ښوونکي د مسابقې ترتیب کړي او داسې زده کوونکو ته دې پکې رول ورکړي چې هغوی پکې فعاله برخه واخلي. راځئ چې اوس د سټوډیو بیلګیز لوسته غوږ شو چې د سټوډیو ښوونکي د ښه استعداد لرونکو زده کوونکو سره څه ډول چلند کوي. تاسو پوهیږئ چې هر څومره شیان مو په مغزو کې وي خو چې ویلی نشئ څوک نه پې پوهیږي؟ ښوونکي صاحب. کاروانه نن چې ښوونځي ته تلې څه دې په لاره کې ولیدل؟ ښوونکي صاحب باغونه، شنې ونې، په سیند کې ښې اوبه. ملالۍ تا څه ولیدل؟ ښوونکي صاحب هیڅ. اورې بچو چې څوک خبرې نشي کولی نو څوک څه پوهیږي چې څه پېښ شوي، څه یې لیدلي او یا یې څه یې سرته رسولي که نه؟ رښتیا هم کاروان ډېرې ښې خبرې وکړې او ملاله غلې وه. هو همداسې ده. تاسو ښه پوهیږئ چې ملالۍ خو لایقه نجلۍ ده خو خبرې نه کوي. هو صاحب. ښوونکي صاحب زه یو پوښتنه لرم. څه پوښتنه لرې ویې وایه؟ زما لوست ښه زده کېږي خو خبرې نشم کولی، څنګه وکړم؟ دغه پوښتنې ته به دې مینه ځواب ورکړي. مینې لورې ته ځواب ورته ویلی سې؟ هو ښوونکي صاحب. ویې وایه. زمرکه ته هر وخت خبرې کوه، ژبه دې روانېږي او د ژبې لوست مدام لوله. ښه سمه ده. زموږ تاسو نننی لوست څه دی موسکا لورې؟ ښوونکي صاحب زموږ نننی لوست دی شیدې. ډېر ښه. دا نوی لوست څوک لوستلی شي په تاسو کې؟ زه ښوونکي صاحب زه. ښه سمه ده. تاسو خو شکر ټول پوهیږئ خو کاروان، غیرت و مینه همداسې نور په تاسو کې د ژبې په مضمون کې ډېر نور هم پوهیږي که نه؟ څه وایې کاروانه؟ نوی لوست به زه ولولم ښوونکي صاحب. ولې نه کاروانه تی ولوله؟ بشیر شیدې خوري. سمه ده. دوهمه کرښه به مینه ولولي. د بشیر خور آش پخوي. بیخي صحیح ده. آخري خط به یې غیرت ولولي. د شیدو ایښول ګټه لري. ډېر ښه ډېر ښه. زمرکه اوس یې ته ولوله. بشیر شویدې خوري. کاروانه زمرک دا جمله درسته ولوستله؟ ښوونکي صاحب شیدې شویدې ولوستل. ښه زه به اوس له تاسو ټولو نه یوه پوښتنه وکړم خو تاسو به اوس په 3 ډلو کې سره کښېنئ. په یو ګروپ کې به کاروان وي، په بله ډله کې به مینه او په درېیمه ډله کې درېیمه ډله کې به زه. نه بچو، ته چې د ریاضي په مضمون کې په ډله کې مشر پاتې شي دا به ښي. ښه صاحب. په درېیمه ډله کې به غیرت د ډلې مشر وي. سمه ده؟ هو صاحب. د شیدې ایښول کومې ګټې لري؟ د دغه پوښتنې سوال په هکله به هره ډله 2 جملې جوړې کړي او ستاسو منشیان به دا جمله بیا ولیکي. سمه ده؟ سمه ده. ښه اوس نو سره ډلې شئ. خوږو اورېدونکو، ښوونکي د دې لپاره چې خپل تکړه زده کوونکي لا هڅولي وي هغوی ته یې د ډلې مشري ور په غاړه کړه او همداسې د ښوونکي موخه دا ده چې ضعیف زده کوونکي وکړی شي د هغوی نه څه زده کړي یو ځلې بیا ټولګي ته. سمه ده. اوله ډله دې خپله جمله ولولي. کاروانه زوی تی ولوله. د شیدو ایښول ډېرې ګټې لري. یو دا چې شیدې پخیږي، دوهم دا چې د ایښولو سره یې شیدې ښې پاکیږي. بیخي ښه جمله دې جوړه کړې وه. مینې ستاسو ډلې څه لیکلي؟ ایشېدلې شیدې څوک نه ناروغه کوي، ایشېدلې شیدې بدن ته ګټه رسوي. ډېر ښه. درېیمه ډله غیرت زوی تی ولوله. شیدې چې ښې وخوټېږي میکروبونه یې مري. ایشېدلې شیدې صحت ته ډېرې ګټورې دي. شاباس، ډېرې ښې جملې دې جوړې کړې وې. اوس به داسې وکړئ چې تاسو هر یو تن به د غواو شیدو په هکله لیکنې وکړئ. سمه ده؟ سمه ده ښوونکي صاحب. موسکا لورې ته راشه ووایه چې څه مو لیکلي؟ شیدې سپین رنګ لري، موږ هر سهار شیدې څکو. ښه. لښتې تا څه لیکلي؟ شیدې ډېرې ګټې لري. سمه ده. غمیا تا څه لیکلي؟ موږ توره غوا لرو خو شیدې سپینې کوي. سمه ده. ملالۍ تا څه وکړه؟ شیدې زما نه خوښېږي. ښه غیرته تا څه لیکلي؟ ته خو په ژبه کې نمخده ښه مهارت لري. ما لیکلي چې شیدې له غوا نه لاسته راځي. شیدې ډېر ګټور غذایي مواد لري. شیدې ډېرې قوي دي. مننه. بس ښه مینې تا څه لیکلي؟ ما لیکلي چې شیدې هر چا ته ګټه رسوي خو مور مې وایي چې تا ته ډېره ګټه رسوي. ښه سمه ده. اوس د کاروانو مینه د ټولګي مخې ته راسي. په خپله منځونو کې به د شیدې او غوا په هکله له یو بل نه پوښتنې وکړي. سمه ده؟ سمه ده. مینې او کاروان تاسې راسئ. اوله پوښتنه به زه وکړم. ویې کړه. ښه تاسو غوا لرئ؟ هو موږ غوا لرو. ستاسو غوا شیدې کوي؟ هو زموږ غوا ښې شیدې کوي. په ورځ کې 3 ځلې شیدې کوي. تاسو څه وخت شیدې څښئ؟ موږ هر وخت شیدې څښو خو سهار یې هرومرو څښو. یو سوال به زه ستا نه وکړم. وکړه. تاسو شیدې څه ډول څښئ؟
مونږ شیدې ښې شوو چای پکې اچو به خو کله واره چې شیدې ښې جوش کړو غوړي پر سر اچو ډوډۍ پکې ماتو. شاباس تاسو کینئ. تاسو ډېرې ښې جملې ولیکلې وم لوستلې. اوس به هر یو د شیدو په هکله چې څه زده لرئ ویې لیکئ. چا چې ښه لیکنه وکړه هغه به بیا د ټولګي په دیوال ځړوو. سمه ده؟ هو سر. د سټډیو ټولګی مو واورېده چې ښوونکي خپلو زده کوونکو ته په هره برخه کې فعاله ونډه ورکوله. زموږ هیلې د درنو ښوونکو نه دا دي چې د خپلو زده کوونکو د ذهني ذکاوت د ودې په خاطر وړاندې شوي مطالب په پام کې وساتي. امین صاحب ساعت ته د پام دی که نه؟ هو ګرانې همکارې، پام مې دی چې د خپرونې وخت مخ په تمامېدو دی. سمه ده، خو ښاغلي ښوونکي دې سوالونو ته ځوابونه ومومي. لومړی لوست د کوم مضمون په اړوند و؟ دوهم کوم لوی ښوونیز ټکي مو پکې واورېدل؟ دریم کوم غږونه مو پکې واورېدل؟ خو که اورېدونکي وړاندیزونه، نیوکې او یا نوي نظرونه لري او له موږ سره یې شریکول غواړي نو څه به کوي؟ په دې پته دې راولېږي د افغانستان د لومړنیو زده کړو پروګرام یا اپیپ د راډیو له لارې د ښوونکو د روزنې برخه د MSS دفتر کور شمیره 114 د برېښنا کوټ تمځای د کلوله پشتې لوی سړک کابل افغانستان. سبا دا وخت زموږ د حساب خپرونه خپرېږي نو تر هغه مهاله مو په لوی رب سپارو. ښاد او سرلوړي اوسئ. هغه چې پوه شو د خدای په ښو شو، له شو چې پوه شو، له شو چې